اوس که څوک غواړي چې دنیا او آخرت کې کامیاب سي دواړو دنیا او کارونه جوړ سي نو په اسلام کې به مکمل داخلي ادخلوا فی السلم کافه بکیږي ان اسلام کې به پوره داخليږي ظاهر او باطن دواړه به داخليږي دله حکمونه ته لبیک کوي نو سمعنا واطعنا یا الله موږ ته حکمونه واورید العموم منل اوس دې مطلب څه ده اسلام ته ظاهر او باطن دواړه مکمل په اسلام کې داخليږي مطلب دا ده لکه څنګه چې په ځل کې موږ په دې عقیده لرو کنه مؤمن به شان ودانی منو الله منو رسول منو قران اخرت ورځ پس ځوان مرګ بیا ایمان کنه ملائکو ایمان په پیغمبرانو ایمان باطن کې مؤمنان یو ظاهرا باید موږ باندې د اسلام نه ښکاروي ظاهر سي موږ یو کوپری ملک تلاړ سو یو څوک باید موږ وپیژنو دا مسلمان ده ظاهري نه باید اسلام موږ کې باید وي شاعر الله نخې دي کنه لباس نه معلومیږي لګيري معلومیږي د پټکی معلومیږي د صادر معلومیږي لخ اخلاق معلومیږي نو ظاهر او باطن باید متعصب اسلام ته داخل شي